السلام علیکم. امید کوم ان شاء الله ټول بخی او ان شاء الله خوشاله وي. تاسو سره زموږ باندې ملاقات او ماشاء الله ډیر زبردست راته لګیدي. تاسو ما پهله په یوټیوب باندې کتئ جی او اسیم پښتون سره داسې او سو مرګري بنور کله کله به تاسو مشاعره کول. ماشاء الله تاسو بالکل د زړه په وینو شعرونه لیکلي. مو غونه تاسو شعرونه برای راس اوریدم او موږ ان شاء الله تاسو خو فول سپورټ کوو چې زموږ لایق څه خدمت بالکل تاسو موږ ته اني ټایم آرډر کولې. ټول دنیا مې مني خیم ته څه خبره زګوره داسې سړی نه یم ته څه خبره او ماته تور موایا بدرنګ او بې خوند یم خو ماته تور موایا بدرنګ او بې خوند یم خو زه خپل مور ته شاهزاده یم ته څه خبره ماته تور موایا بدرنګ او بې خوند یم خو زه خپل مور ته شاهزاده یم ته څه خبره ماته په غب کې چرته هم د جدای موایا ماته په غب کې چرته هم د جدای موایا زه به د مرګ په خوب ودیم ته څه خبره او ته چې راغلی باور دې شه دروغ نه وایم ته چې راغلی باور دې شه دروغ نه وایم دریم شپه ده چې نشه یم ته څه خبره ته چې راغلی باور دې شه دروغ نه وایم دریم شپه ده چې نشه یم ته څه خبره د خلکو ماوره راځه زما په خوا کې کېنه د خلکو ماوره راځه زما په خوا کې کېنه زه خو د مینې مدرسه یم ته څه خبره د خلکو ماوره راځه زما په خوا کې کېنه زه خو د مینې مدرسه یم ته څه خبره او ماته بل شعر دی چې د زړه بازار دی د مردان په شان له خلکو ډک دی د زړه بازار دی د مردان په شان له خلکو ډک دی زه پکې یم او که نه یم ته څه خبره د زړه بازار دی د مردان په شان له خلکو ډک دی زه پکې یم او که نه یم ته څه خبره بهر د ورځې غوندې تاجه رڼاګانې شیندم بهر د ورځې غوندې تاجه رڼاګانې شیندم کور ته چې ننوځم شپه یم ته څه خبره زه شعرونه وایم او جهان صاحب له بلنه ورکوم په دغه نننیو د مري په دغه مشاعره کې مري راغلی یو نو ناڅاپي مشاعره هم را جوړه کړله ټول ملګري مینوال هم ولاړ دي چار چاپېره دغه یو دوه درې شعرونه وایم چې بوډا شي او په خپلو اوږو بار شي چې بوډا شي او په خپلو اوږو بار شي هله بیا د ګناهونو نه قلار شي او هیڅ قیمت به دې هم نه وي که ژوندی وي هیڅ قیمت به دې هم نه وي که ژوندی وي دا دنیا به پس د مرګه در نظار شي او نن یې پرېږده چې خفه ورپسې نه یې ډاکټر صاحب نن یې پرېږده چې خفه ورپسې نه یې هغه ښکلی چې سبا له درته پلار شي هغه نن یې پرېږده چې خفه ورپسې نه یې هغه ښکلی چې سبا له درته پلار شي جهان صاحب له بلنه ورکوم په دغه شعرونو چې د ده نه هم شعرونه واورو جهان صاحب تاج صاحب وایي چې نه د هر چا خپل خپل کار دی هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه نو زمونږ دغه کار دی چې مونږ پکې خپل کار خامخا کوو د ده مینه ده نو به هر حال د تاج صاحب خبره زوروره ده مونږ یې نشو غورځولی او بیا د ډاکټر صاحب خصوصي مینه ده او د هغه خواهش دی نو به هر هندو د یار دپاره غټه غوښه خوړلې ده که نه نو زه درته څو شعرونه وایم چې زما په شان د زړه په غم اخته به شې د خیره زما په شان د زړه په غم اخته به شې د خیره زه خو دې خفه کړم خو خفه به شې د خیره زما په شان د زړه په غم اخته به شې د خیره زه خو دې خفه کړم خو خفه به شې د خیره په لږ حسن دا ډېر غرورم ښه نه وي خویي به یو څو ورځې دې پاتې دي دمه به شې د خیره په لږ حسن دا ډېر غرورم ښه نه وي خویي به یو څو ورځې دې پاتې دي دمه به شې د خیره او زما د نش احساس په دې په سترګو کې غړېږي زما د مخ دیدن په سړنده به شې د خیره او زما د شوګیرو بدل الله دې درنه واخلي زما د شوګیرو بدل الله دې درنه واخلي بس دا دعا مې وکړله اوده به شې د خیره زما د شوګیرو بدل الله دې درنه واخلي بس دا دعا مې وکړله اوده به شې د خیره او دغه څو شعرونه ډاکټر صاحب ارشاد چې اوس چې د نوم اخلمه خوله نه خورمه لکه چې نور در پسې زړه نه خورمه اوس چې د نوم اخلمه خوله نه خورمه لکه چې نور در پسې زړه نه خورمه ته رالې لاړې زه خبر نه شومه زه اوس په دې قصو مازغه نه خورمه ته رالې لاړې زه خبر نه شومه زه اوس په دې قصو مازغه نه خورمه زه خو په لږه اشاره پوهېږم جانانه زه خو څه واښه نه خورم زه خو په لږه اشاره پوهېږم جانانه زه خو څه واښه نه خورم شعر کې د ټولې ورځې زلفې ستایم شعر کې د ټوله ورځې زلفې ستایم خو په نوڼۍ کې د ویښته نه خورم شعر کې د ټوله ورځې زلفې ستایم خو په نوڼۍ کې د ویښته نه خورم او دغه څو شعره
چې د خپلې مینې ابتدا ته خاندم تا پورې نه ظالم تا ته خاندم د خپلې مینې ابتدا ته خاندم تا پورې نه ظالم تا ته خاندم زما زستا په شانتي اداکار نه یم چې مخکې دې وجاړم او شاته خاندم زستا په شانتي اداکار نه یم چې مخکې دې وجاړم او شاته خاندم ژوند له نو دغه هنر بس دی که نه هر مصیبت هرې بلا ته خاندم ژوند له نو دغه هنر بس دی که نه هر مصیبت هرې بلا ته خاندم عشق صدا سے علم نه دی چې حاصل شي له مکتب عشق صدا سے علم نه دی چې حاصل شي له مکتب حال د مذهب وای عشق بالا د تر مذهب او 10 سال سفر کردم عاشق نشدم تیرا یک بار دیدن کردم دیوانه شدم هاي او افسوس ته دی لدې نه سړی وګوري ژوند ته چې د وروسته زاویې نه سړی وګوري او پلار مې په یوه قلا کې شپږ ورونه پریښي دي تا پسې د کمې دروازې نه سړی وګوري سترګې دې وباسم تماشه کوه ښایسته یاره تا ته خو دې هسې د نږدې نه سړی وګوري سترګې دې وباسم تماشه کوه ښایسته یاره تا ته خو دې هسې د نږدې نه سړی وګوري شمه داسې ښکاري لکه سوځي د پرې په اور ژوند ته چې د وروسته زاویې نه سړی وګوري مینه دې ضرور کړې د تا چې دروغ نه وایم مینه دې ضرور کړې د تا چې دروغ نه وایم ستا خو چې د مخ د اندازې نه سړی وګوري ډېره مننه بیا شعرونه نه شعرونه السلام علیکم امید کوم انشاءالله ټول به ښه او انشاءالله خوشحاله به تاج صاحب تاسو سره زموږ لومړنی ملاقات خو ماشاءالله ډېر زبردست راته ولګېدی تاسو ما پهله په یوټیوب باندې کتی جي او اسیم پښتون سره داسې او څو ملګري به نورو کله کله به تاسو مشاعرې کول خو ماشاءالله تاسو بالکل د زړه په وینو شعرونه لیکلي دي موږ خو نه ستاسو شعرونه برای راست واورېدم او موږ به انشاءالله تاسو خو فول سپورټ کوو چې زموږ لایق څه خدمت بالکل تاسو موږ د اني ټایم اډر کولی شئ ډېره مننه و چې د دنیا هر ګوټ ته لاړ شي پښتانه به پکې موجود وي مري د راغلي یو زموږ داسې یقین و چې هلته کې به پښتانه وي خو دا یقین هم نه و چې دومره ډېر پښتانه به وي او دومره ډېر زموږ د شعر خوښونکي او د شعر مینوال به وي مونږ ته هغه شعر ډالۍ که که نه چې ما ورله هغه خو زاړه و چې زړه ته مې یوه سړي که بیداره پرېوته له سترګو مې د درد اوښکه بېواره پرېوته ساده وه نابلده وه د ښار خوی پکې نه و هغه ځکه د خلکو د مایاره پرېوته د غره د یخه غږ پې د مین لالي تر غوږ شو یوه ګورګوره تې په لاره پرېوته ما ستا د مینې یو حال کې د پرېښې نوم وانغست زما که په لمن د تهمت داره پرېوته همزولو چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی په ځمکه به هغه سمه د قاره پرېوته ډېره مننه